د یو هیواد خپلواکي د ګټلو له اعلان سره پای نه مومي بلکې راپیلېږي. خپلواکي د یو ملت لپاره هدف نه بلکې داسې یو امکان دی چې د هغه له برکته یو ولس د خپل انساني ژوند شرایط ښه کړی شي. 107 کاله کېږي چې افغانان د افغانستان د خپلواکي د ګټلو جشن لمانځي. خو آیا پوښتنه مو کړې ده چې دغه خپلواکۍ زموږ لپاره څه بدل کړل؟ څه یې راوړل؟ څومره یې زموږ ژوند ښه کړ او څومره یې پر خپلو پښو ودرولو؟ خپلواکي نوې معنا د نوې ژوند ده، روښانتیا سره د سولې یو پیوند ده. خپلواکي د مور ټیکری د بابا توره، خپلواکي خوب د جانان پر سپین مړوند ده. خپلواکي د جنکو د مکتب زنګ ده، له تیارو سره د سپینې رڼا جنگ ده. خپلواکي د ځوان شپانه د یا قربان غږ، خپلواکي د ملالۍ د سترګو رنګ ده. خپلواکي خپلې اوبه پر خپل ځمکه، خپلواکي د پوهې کرکه له ټوپکه. خپلواکي څپې څپې په ولولو ده، له آمونه رانیولې تر اټکه. آیا رښتیا خپلواکي یوازې یو احساس دی چې زموږ خوښیږي ځکه نور نو خپلواک یو؟ د نړۍ د هر ملت تجربه له خپلواکۍ څخه ښایي له یو ګډ ویاړ او خوند څخه راپیل شي. لکه له زندان څخه د یو زنداني د وتلو لومړنۍ شیبه چې ښایي په ډیرو ولولو او خوښیو چیغه کړي دا دی زه آزاد یم. خو له همدې عاطفي او احساسي حالت لږ وروسته د عقل څپې را رسیږي. عقل پوښتنه کوي له زندان څخه تر وتلو وروسته چیرته ولاړ شم او څه وکړم؟ له زندانه وتلی زنداني ښایي لومړی د څه خوړلو، څه اغوستلو او یو ځای د شپې تیرولو په اړه فکر وکړي. او همدا تر احساسي حالت وروسته د عقلانیت پړاو دی. د 19 ملي خپلواکي هم همداسې ده. کله چې یو ملت د ښکېلاک له تور زندانه ووځي، د ویاړونو، حماسي ولولو او خوښیو په اوج کې باید د عقلانیت پړاو ته هم په تم وي. عقل لومړنۍ پوښتنه راوړاندې کوي چې ازادۍ ته رسیدلی ملت څنګه له خپلې خپلواکۍ څخه د ژوند او پایښت لپاره استفاده کوي؟ څه باید وکړي چې بیا ښکېل نشي؟ د افغانستان تر خپلواکۍ ګټلو وروسته ډیر ژر همدا پوښتنه رامنځته شوه چې اوس نو پر دغه خپلواکۍ څه وکړو؟ اماني نهضت د افغانستان په معاصر تاریخ کې د همدغې پوښتنې ځواب دی. پوهنه، اصلاحات، قوانین، قانونیت، مختګ، ډوډۍ، مدني ژوند او له نړۍ سره سیال کېدل. اماني نهضت دا هڅې راپیل کړي او ښې راپیل کړي، خو د ښکېلاک تور سیوری لا هم ژوندی و. د تحجر، تکفیر، خرافاتو او شاتګ پالنې په بڼه کې بیرته راغی او تر نن ورځې پورې د افغانستان د نیکمرغۍ د لارې خنډ. تیر 107 کاله د اماني نهضت او د ښکېلاک د تور سیوري ترمنځ جګړه روانه ده. راځئ په دې اړه په پیل کې د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو. د افغانستان له خپلواکۍ سره د افغانانو لپاره د یو نوي پړاو دروازه پرانیستل شوه. داسې پړاو چې خلکو غوښتل افغانستان نه یوازې په بهرني سیاست کې خپلواک وي بلکې په کور دننه هم د یوه پیاوړي، منظم او عصري دولت په لور ګامونه اوچت کړي. له خپلواکۍ وروسته غازي امان الله خان د خلکو له هیلو او غوښتنو سره سم ډیر ژر د هیواد سیاسي، حقوقي، اقتصادي او ټولنیز بدلون لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړل. د قانون جوړونې لپاره هڅې وشوې. په 1923 کال کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو او په لومړي ځل افغانستان کې زده کړې جبري شوې. د دې ترڅنګ د دولتي ادارو د عصري کېدو هڅې پیل شوې. مالیاتي سیستم ته بدلون ورکړل شو. د پوځ د عصري کولو هڅې پیل شوې او د پوهنې د پراختیا لپاره بنسټونه کېښودل شول. د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل شول. د هلکانو نجونو د لوړ زده کړو لپاره
بهر ته د لیږلو بهیر پیل شو. له دې سره د ښځو د ټولنیز حضور د پراخېدو، د جبري ودونو د مخنیوي، د غلامۍ د لغوه کولو، د اجباري کار د محدودولو او د دولت د قانوني واک د پیاوړتیا لپاره هم جدي ګامونه پورته شول. خو د دغو اصلاحاتو د پلي کېدو پر وړاندې ګڼې ستونزې موجودې وې. تر ټولو مهمه ستونزه دا وه چې په اصلاحاتو کې د لومړیتوبونو تشخیص او چټکتیا د ټولنې له فرهنګي، اعتقادي، اقتصادي او ټولنیز ظرفیت سره برابر نه وه. له بلې خوا د دولت لږ مالي امکانات، د نفوذ لرونکو روحانیونو مخالفت او د اصلاحاتو په اړه په خلکو کې د عامه پوهاوي تشه د دې سبب شول چې دغو اصلاحاتو پر وړاندې ځینې افراد او ډلې راپورته شي. خو غازي امان الله خان له دې ټولو ستونزو سره سره لا هم له اصلاحاتو په شا نشو. بهرني سفرونه پیل کړل او د افغانستان د چټک عصري کولو لپاره لا زیات پراخ پروګرامونه وړاندې کړل. خو ورځ تر بلې کورني او بهرني مخالفتونه زیاتېدل او د 1928 کال په وروستیو کې اختشاشونه او اړودوړ پراخ شول او د 1929 کال په پیل کې امان الله خان له واکه لاس اخیستو ته اړ شو. په دې توګه د اماني نهضت ډیری اصلاحات نیمګړي پاتې شول. خو اماني فکر له منځه لاړ نه شو، بلکې بېلابېلو پړاوونو کې دوام پیدا کړ. د اماني دورې نیمګړي فصل بشپړېدو هڅو په لړ کې شاهي دوره کې د ولسواکۍ، دولت جوړونې او پوهنې پروسې دوام پیدا کړ او وروسته بیا د 13 کلن جمهوریت په دوره کې هم د اساسي قانون، دولتي ادارو، تعلیم، ښځو د ونډې او سیاسي مشارکت په برخو کې د عصري دولت جوړولو هڅې وشوې. د اماني نهضت فصل نیمګړی پاتې شو، خو هیلې یې له منځه لاړې نه شوې او تر ننه ژوندۍ دي. خو له یوې پیړۍ وروسته اوس هم دا پوښتنه کیږي چې د غازي امان الله خان نیمګړی فصل به کله بشپړېږي. روح الامین نیازی، لندن. په نننۍ فرهنګي سپړنه کې به تر خپلواکۍ ګټلو وروسته د افغان ولس هغه بریاوې وڅېړو چې د ځان پیاوړي کولو په هڅه کې ترلاسه شوي دي. آیا افغانانو وکړای شول د یو ویښ، روښانه او بدلون غوښتونکي ملت په توګه له بیا ځلې جګړو پرته او د ځان پیاوړي کولو په مټ د خپلواکۍ د ساتلو وړتیا ثابته کړي؟ که ملت دومره ځان په پوهنه رڼا او روښانه کړی وای چې بیا یې هیڅ چا د ښکېلولو هڅه کړلی نه شوای، نو بیا به بهرنیان ولې راتلل؟ دې پوښتنې ته به مو درانه میلمانه ځواب ووایي. له موږ سره دي د پوهنتون استاد، لیکوال او څېړونکی قدرمن ډاکټر صاحب فضل الله مروت او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند نصر الله ستانکزی. زه دواړو قدرمنو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشئ. قدرمن استاد ستانکزی، تاسو نه به شروع کم د یو شمېر تعریفونو په اړه. من کله کله سیاسي استقلال یا ملي استقلال د فردي آزادیو سره ګډوو یا مطلق استقلال او ازادي سره خلطوو له تعریف له لحاظه. د مدني آزادیو، د فردي آزادیو، هغه آزادۍ چې په قوانینو کې تعریفېږي، بیا د سیاسي خپلواکۍ، د استقلال، د دغو ترمنځ توپیرونه څه دي، رابطې څه دي او څنګه ټولې اجتماعي آزادۍ د ملي استقلال په زیر مجموعه کې راوستلی شو؟ مننه لیوان صاحب، سلامونه و احترامات تاسو ته او جناب ډاکټر صاحب مروت او کتونکو ته. ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. موږ یا عادت شوي یا همداسې وه چې اکثر د استقلال یا خپلواکۍ او ازادۍ کلمه مترادفه استعمالوو یا کله کله ځینې کسان یو ګڼي، اما په حقوق سیاسي لحاظ دا دواړه مفاهیم لږ څه سره متفاوت دي. استقلال د یو ملت د جمعي ارادیت نه
استازیتوب کوي او په خپل داخلي او بهرني سیاست کې د یو دولت په شتون کې خپله اراده په مستقلانه ډول تمثیلوي چې موږ او تاسو په انګریزي کې هماغه انډیپنډنس ورته لرو. له بلې خوا نه ازادي په فرد او د فرد مناسبات د نورو هم نوعانو د ټولنې او هغه حقوق چې قانون یې پیژني هغه ته پرته له دې نه چې نورو ته زیان ورسوي او یا په بل عبارت د دغه ازادیو حدود او محدودیت یوازې قانون ټاکي. بران اصل ته که دغه تعریف ته دقت وکړئ یا ما د مختصره عرایض توجه وکړئ دوه نقطې وینئ. یوه نقطه دا ده چې استقلال په یو ملت پورې د یو ملت په هویت پورې د یو ملت په اقتدار پورې خپله اراده مستقلانه ډول ګورئ زه نه وایم آزادانه ډول مستقلانه ډول تمثیل د په داسې حال کې ده چې ازادي فردي اړخ لري. اوس طبیعي ده چې دا په ټولنیز ژوند کې مطرح کېږي، په اقتصادي ژوند کې مطرح کېږي، په سیاسي ژوند کې هم مطرح کېږي. او راوړئ تاسو د پوښتنې دویمه برخې ته چې دا لکه د یو سکې دوه رخه دي. بله سره له چې پرنسپ کې دا ویل کېږي چې انسان آزاد دنیا ته راغلی که دا په یو مستعمره هېواد کې وي که دا په یو مستقل هېواد کې وي غیر مستقل هېواد کې وي دا ازادي باید دی ولري او د دې ازادۍ نه دی باید استفاده وکړي. اما دا یو ډېره کلیشه‌يي حالت لري. ولې علت دا ده چې ازادي ولو مادي حالت هم ولري ریښه یې معنوي بود لري او دا هغه وخت اعتبار پیدا کوي د ازادي او د ګټه اخیستلو نه کسان چې په ازادي باور لري هغوی یا مستحقان دي هغوی ګټه ترې اخیستی شي چې د یو خپلواک هېواد تر سیوري لاندې ژوند وکړي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه بې د یو بل نه تکمیلېدای نشي که خبره وي دا به وي. دقیق ډیره مننه استاد. ډاکټر صاحب مروت تاسو د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو د زمانې دقیقه مطالعه لرئ که هم هغه زمانه چې له دې نه مخکې ده د مشروطیت د غورځنګونو د مبارزې او بیا هغه څه چې وروسته له دې نه پېښ شول اماني نهضت پېژنئ. خبره په دې کې ده چې که داسې یو پوښتنه مطرح کړو چې آیا افغانستان د افغانستان خلک د خپلواکۍ له اعلان نه وروسته له دغه استقلال څخه هغه څه ترلاسه کړل چې دوی غوښتل؟ آیا موږ رښتینې هر اړخیزې خپلواکۍ ته ورسېدو؟ که هو ولې د یوه پیړۍ نه ډېر کلونه کېږي چې هغه نیکمرغي چې موږ د دې ټولنیزه او ملي نیکمرغي چې موږ د دې خپلواکۍ څخه توقع درلوده ولې هغه ته نه یو رسېدلي؟ هېواد صاحب اول له ټولو نه زه ستا او محترم استاد ډېر مننه کوم او مننې سره سره تا چې کوم تعارفي الفاظ کومې طریقې سره د افغانستان په هکله د استقلال په هکله د خپلواکۍ په هکله کوم فلسفیانه شاعرانه او کومې طریقې سره چې تا د دې بیان وکړو هغه ما خپل خیال کې که زه په درې ټکو کې راغونډ کړم هغه ستا والا ټکي په ما خیال کې د دې نه بسم الله وکړو. امان الله خان غازي امان الله خان په 1928 کې استقلال او تجدد په نوم سره یو ګوند رامنځته راولوي
اوس که موږ وګورو دې کې دوه ټکي دي، استقلال او تجدد. استقلال او جدیدیت په ژبه په پښتو کې ورته دغسې نومونه به ورکړم. خو دې سره په ما په نظر د یو درېیم بل ټکی چې کوم ډاکټر غني لیکي د ده په هکله چې امان الله خان په زړه کې کوم ارمان و، په عمل کې کوم قدم ایښل وختل، هغه پن افغانیزم دی. د ټول د پښتنو د افغانانو د یو ځای کول دا ډېره غټه خبره وه. اوس که موږ دې ته وګورو چې امان الله خان چې تا څنګه اشاره ورته وکړه، افغانستان یو داسې پنجرې نه راوباسه چې کوم په پنجره کې دی بند و. خو دې ته خو موږ خو ما ته خو افسوس په دې راځي چې ښکته او بره افغانان په دې خبرې باندې لا تر اوسه پوه نه دي چې آیا موږ په 1919 کې استقلال څنګه ترلاسه کړو، موږ څه شی بایللي و دی نه مخکې، او موږ څه شی لاسته راوړل، لکه ساورنټي، لکه تاسو چې کومه خپلواکۍ خبره کوئ، د استقلال خبره کوئ، دا ډېره غټه خبره وه. او بیا که موږ دې سره تړلي د ده نه مخکې، که موږ له ده نه شاته که موږ هغه ته ټولو ته وګورو، دې ته خلکو چا خیال شوی نه دی چې دې نه مخکې کوم تاریخ دی د افغانستان، هغه کې خو افغانستان د ننه نه آزاد دی او بهر نه چې کوم دی، بهر نه په پنجره کې بند دی، هغه خپله قدم نشي اخیستی. که هغه امیر حبیب الله او که هغه مقصد دا دی هغه امیر عبدالرحمن خان دی، موږ وایو ډیورنډ کرښې باندې دا ډېر خلک ورپسې کنځلې کوي، ډېر خلک وایي دا یې کړي دي، ډېر خلک وایي موږ یې خرڅ کړو، ډېر وایي وظیفه یې واخیستله، موږ په سر څوک څه وایي. دې د چا خیال هم نشته دی چې افغانستان کوم ماحول اوس په داسې ماحول کې چې کوم کې امان الله خان راتلو چې تا اشارتن ورته وویله، دا به موږ په دوه حصو کې تقسیم کړو، یو خارجي او یو اندروني. خارجي که موږ ورته وګورو، یو طرف ته بالشویزم، لا کمونیزم، لا یو انقلاب 1919 انقلاب رالو او په هغه د ضد انقلاب د باسمچي نوزت راپورته شو په مرکزي اسیا کې. دا یو خواته، بل خواته د پین ټرکویزم نه علاوه پین تورانیزم او د نه علاوه ینګ افغانز او ینګ ټرکس، لکه ځوانان افغانان او مشروطه خواهان او مشروطه غورځنګ، دې ټول او بل د هند غاړې ته چې کوم حالات ورته برابر شول، د جلیانواله باغ کې چې کوم د خلک مړه شول، تقریبا 500 نه واخلو تقریبا 1.5 پورې کسان یادوي چې دا مړه شوي دي 1919 کې. او دې نه علاوه چې کوم انګریزانو حکومت کوم دفعې پاس کولې، خلک یې کمې په شکنجه کې راګیرول، او دې نه علاوه پښتونخوا کې چې کوم نوزتونه به راپورته کېږي، دا ټول شیونه یو بل سره تړلي دي. خو که موږ بیا دغې خبرې ته هغه وکړو چې دا په مخه ولې نه لاړل، مخ خو ځکه نه لاړل چې دې ته تاسو ګورئ چې دې ته باچا خندو په هغه وخت په خپل بایوګرافي کې هم لیکلي دي چې دې ته انګریزانو کوشش کې لګیا وو چې خنډونه واچوي، او دغه خنډونه چې کوم وو دا مختلفو طریقو سره یې واچول. یو طرف ته اوس نومونه یې زه نه اخلم، په د شوربازار مجددي صاحب چې کوم وو، ما نه اوس نوم راته صحیح یاد نه دی، خو هغه په نیالۍ کې په ډیرو کې د اوس ډېره اسماعیل خان دې کې ورته کېناو چې یو څومره پاونداز راځي، څومره کوچیان راځي، دې ته به تاسو د امان الله خان په ضد باندې تبلیغات کوئ. بل طرف ته چې کوم دی کلي خان پولیټیکل ایجنټ و، بل طرف ته شیخ محبوب علي و. دا شانته خلک انګریزانو په ټول قبایلي سیمه کې، ټول په پښتونخوا کې راپورته کړل او د ده په خلاف پروپاګنډه شروع شوه. ولې چې باچا خان وایي چې امان الله خان صرف دعوه د دې نه لرله، لکه چې څنګه ما اشاره ورته وکړه چې پین افغانیزم هغه وړه مفکوره نه دی، هغه ټول خلک راغونډوي، هغه خلکو کې اتحاد راولي، هغه خلکو کې اتفاق راولي. بیا چې کوم دواله هغه چې کوم دی قانون اساسي د افغانانو راغونډولو، افغانانو ته کړنلار سمول، هغه په یو چوکاټ باندې اچول، هغه په یو په لار باندې اچول، هغه ته یو لار ښودله، هغه ته د یو حکمراني چل ښودله، هغه ته دا ټول شیونه هغه په خپله باندې یو لوی بحث دی. او که تا تپوس وکړو هغه باندې به بیا خبره کوو، خو دا خبره چې کومه ده که نه داسې بنیاد کېښود چې دا زمونږ لپاره مثال دی، هغه موږ لپاره سمبول دی. دا یې نشته، د 11 کاله نه زیات ونه کړه او ډېر په هغه سره
مطلب دا څه شی ورته وویل هغه زه ما سره اوس ټکي نشته دي الفاظ ما سره نشته دي چې هغه ووایو چې هغه باندې پکار دی چې څوک راشي او موږ ته مخونه تور کړي زه به دا ټکی ورته واخلم رښتیا خبره دا ده چې کومه ګټه د لاسته راوړې ده هغه ګټې تصور څوک نشي کولی موږ که ډېرې دعوې وکړو زه نامونه یې نه اخلم چې څوک دعوې کوي اوس یې کوي او مخکې یې کړي دي او مخکې یې کړي دي خو دا دعوې ټولې غلطې دي دا دعوې چې دي که ښکته دي که بره دي دا دعوه چې ده که نه دا دنه دا واک د ده والا دغه کم کنټریبیوشن چې دی دغه دنه څوک وړلی نشي دا به چې افغانستان تر څو پورې وي دا به امان الله خان هم یادوو امانیزم به یادوو او دغه ټول شیونه به موږ یادوو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځم په همدې برخه کې له استاد نه به یوه تر یو بریده ټولنپوهنیزه پوښتنه وکړو استاده که څه هم د اماني نهضت او د شاه امان الله غازي د حکومت د راپرځېدو په اړه ډېرې څېړنې او ډېرې څرګندونې شوي مګر یو اړخ ته شاید یو بالنسبه کم توجه شوي هغه د په هغه وخت کې د ښار او د کلي تفاوت او حتی تقابل دی داسې ویل کېږي چې اماني نهضت له خپلې ټولې ښېګڼې سره د ښاري ژوند استازی فکر دی حال دا چې دا وخت په افغانستان کې گویا کلیواله ټولنه لوی نفوس جوړوي لویه برخه وو او شاید د هغه اصلاحات او ریفورمونه په دغه اکثریت برخه کې ډېر نه پیژندل کېدل او د دښمن نفوذ هم په دې سیمه کې زیات و د همدې لپاره ښاري اصلاحاتو نشوی کړای چې ډیر دوام وکړي دا قصه خو تر ننه پورې روانه ده نورو ټولنو کې څنګه دغه تقابل نه دی رامنځته شوی او بالاخره د دې حل لاره ستاسو په نظر څه ده لیوال چې تا ډېر ښه ټکي ته اشاره درلوده تاسو که د افغانستان د یوه پېړۍ سیاسي تحولات ته پام واچوئ دا تفاوتونه تاسو د ډېر لرې نه وینئ او د تاسو فرم دا حتی دا تقابل وینئ اماني نهضت چې د مشروطیت د لړۍ محصول و ډېر متمرکز و په هغو لوستو روڼاندو شخصیتونو چې سره د دوی اصل ښاریان نه وو اما ښاري افکار یې درلودل ښاري سوي وو مدرنزم او حکومت هم پاملرنه همدې ټکي ته درلوده چې یعنې اماني حکومت چې ډېر تمرکز په لویو ښارونو باندې راولي او د استقلال او ازادۍ مفهوم د قانون جوړونې مفهوم د نورو ټولنیزو تحولاتو چې په هغه زمانې کې رامنځته کېدل دا کلیو ته ونه رسېدل بنام په کلي کې هغه ارتجاعي عناصر محافظه‌کار عناصر حتی د حکومت په دننه کې محافظه‌کار عناصر په مرکز کې محافظه‌کار عناصر دوی له دې وضعیت نه ګټه واخیسته او د افغانستان ټولنه چې په هغه زمان کې لوړه فیصدي برسېره پر د سیاسي پوهاوی نه درلوده ابتدایي سواد او زده کړې نه درلودې دا ډېره ژر خوره سوه متاسفانه دا د باعث شو چې د اماني حکومت د مخالفینو بیس او د فعالیت میدان هم همدا کلي سي او له هغې نه راسي مرکزونه تاسو وروسته مراحلو کې هم متاسفانه دا ګورئ تاسو ګورئ چې دوه کودتاوې د 1350 کال او 1350 کال کودتاوې دا د هغو افسرانو په ذریعه کېږي چې د دوی بیس کلی ده او د دې ښاري فیشن په ضد یو ډول حرکت هم ده گویا دوی د کلیوالو
محروم طبقاتو استازیتوب کوي. بیا وروسته کله چې دا ښي عناصر یا راست عناصر قدرت ته رسېږي، تاسو د دوی په اعمالو کې د ښار او کلي تفاوت ډېر زیات وینئ. دغه کسان چې اوس حاکمان دي او اوس سیاست کوي، دوی هم دین هم سیاست نه په مدرن ډول بلکې په کلیوالي و عنعنوي قالبونو کې ترسیموي. نو دا مسافې څه وخت د تاسو د پوښتنې د آخرې برخې په ارتباط څه وخت باید له منځه تللی وای، څنګه له منځه ځي؟ زه فکر کوم چې دوه عمده ټکي پکې باید مراعات شي. اول متوازن او متناسب تعلیم چې ټول ورته لاسرسی ولري، مساوي ډول که په ښار کې دي که په کلي کې دي که لرې دي که نږدې دي. دا یو استاده که همدلته لنډ همدغه پوښتنه وکړم، لنډ جواب راکړئ چې تاسو ډېرې ښې برخې ته راغلئ. خو دغه تعلیم په خپله تکفیر کېږي، دا د همدغه کلیوالې ټولنې لخوا له دوی لخوا نه بلکې له دوی نه په استفادې، زه باید داسې ووایم، خپله کلیواله ټولنه د افغانستان ډېره معصومه ټولنه ده، پاکه ټولنه ده، اما د دوی له ولولو او احساساتو او عقایدو نه په استفادې خو اول همدغه تعلیم په خپله تکفیریږي. د دې حل لاره څه ده؟ ګورئ اوس د اناس په تعلیم باندې زه په دغه مقطع کې نه لګم، دا بالفعل اوس په ټوله کې تعلیم موږ په اماني دورې باندې غږېږو. تاسو متوجه یاست د امان الله خان په قوانینو کې یوه نظامنامه ده په نوم نظامنامه مکاتب خانگی چې بیا وروسته مکاتب دهاتي کېږي. دغه مکتبونه چې معمولا تر درېیم صنفه پورې به وو او حکم دا و چې ټول اطفال باید شامل شي او که چیرې څوک نه شاملوي د هغه کلي ملک او خان تر عدلي تعقیب لاندې راځي. پوښتنه کېږي د اطفالو والدین نه پوښتنه کېږي، جریمې او دا خبرې ورته ټاکي. هدف دا ده چې دا خلک باسواده کړي. د دغه مکاتبو د تدویر جای مشخص تعمیرات نه و، جوماتونه او ملا امام د دیني علومو د مدرس په عنوان له حکومت نه معاش اخیست. متاسفانه دا سراسري نه شو. ګورئ سراسري نه شو. موږ باید فرهنګي اساسیتونه وسنجوو. نصاب باید په دې ډول ترتیب شوی وای یا ترتیب شي چې هغه هم د نن زمانې غوښتنې وکړي او همغه فرهنګي ارزښتونه نه یوازې دا چې له منځه یوسي بلکې په تقابل کې ورسره واقع هم نه شي، یا د عقل او تضاد رامنځته نه کړي. نو دا یوه مسله. دوم مسله چې ما عرض کوو هغه دا ده چې موږ متاسفانه اقتصادي تحولات چې را نه ولو، دا له پاسه سیاست کېږي. یو پېړۍ تجربې د موږ تاسو ته وښودله چې له پاسه فشار راوړل تاسو په ټولنه کې تغیر نه شئ راوستلی. تاسو باید د خلکو اقتصادي ژوند ته پراختیا ورکړئ. ځکه کې دا اوس موږ او تاسو په اروپا کې ناست یو، تاسو وینئ چې د اروپا په یو کلي کې چې له ښار نه نسبتا لرې ده، هلته تاسو د ژوندانه ټول امکانات وینئ. بنان کلیوال ځان ډېر متفاوت نه ویني له ښاري ژوند نه. دا ټول د اقتصادي تحولاتو، اقتصادي پلانونو، اقتصادي ودې په نتیجه کې رامنځته کېږي. د موږ د ټولنې لویه بدبختي او دا هغه دا ده چې موږ ټولو پدیدو ته سیاسي ګورو، له مرکز نه یې ګورو. مثلا په هغه دورې کې چې ما تا هم په افغانستان کې کار کوو، تاسو ډیموکراسي غوښتله په لویو ښارو کې موږ او تاسو ورته کار کوو. هغه د موږ کلیوال ته د ډیموکراسۍ مفهوم چا وپېژندلی و، 4 کاله وروسته به یو سړی ورغی او هلته به یې ترې رای په پیسو واخیسته او را به یې ورکړي بس مثلا. نو پوهه ونه رسېده. حتی خدمات، حتی لازم خدمات ونه رسېدل. دا خبره سمه ده.
اقتصادي تحول راځي، طبیعي ده چې خدمات پراخېږي، طبیعي ده چې حکومت غښتلی کېږي، د حکومت عواید لوړېږي، حکومت په منظم ډول مصارف کوي د خدماتو دپاره. یعنې خلاصه اقتصادي تحول او پوهه کولی شي دغه واټن له منځه یوسي او موږ ته دغه پوهاوی راکړي چې د دغه بېمانا تکفیر چې اصلا تکفیر نه ده او تکفیر نوم ورکړل شوی ده، د دغه نه به هم خلاص شو. ډېر دقیق. ډاکټر صاحب مروت استاد یوې خبرې ته اشاره وکړه چې فرهنګي حساسیتونه باید په نظر کې ونیول شي او دې ماته د باچا خان هغه هڅې را په یاد کړې چې د تعلیم د عامېدو دپاره یې له کلیو پیل وکړ او اول مدارس او بیا وروسته ښوونځي جوړ کړل او په دې کې واقعا چې د خلکو فرهنګي او عقیدوي اساسیتونه په پام کې ونیول او ښایي تر یو بریده بریالی هم شو. مګر پوښتنه زما بیله ده، هغه دا چې دغه تکفیر چې د اماني نهضت او د اماني اصلاحاتو او ریفورمونو په وړاندې راغی، ویل کېږي چې د دې تکفیر د صدور ځاله د همدې ډیورند کرښې اغاړه د انګریزانو په مرکزونو کې و او له دې ځای نه اماني نهضت او له انګلستان نه او طبعا پخواني هند نه یا برټانوي هند نه تر فشار لاندې راغی او هرخیزه هڅه د دې په وړاندې وشوه. تاسو په دغه برخه کې د هغې تاریخي دورې د مطالعې له مخې څه وایي؟ انګریز او دوی څه سهم درلود؟ اما برعکس د دې چې د استقلال په جګړه کې هلته کوزو پښتنو له افغانستان سره ملاتړ یې وکړ، ودرېدل، قربانۍ یې ورکړې، جګړې یې وکړې، هیاتونه یې راولېږل. دا د عامو خلکو د پښتنو ملګرتیا وه، خو انګریز څه وکړل او د دې په اړه څه تاریخي روایتونه وجود لري؟ دې نه مخکې چې تا پروفیسر صاحب نه کوم سوال تپوس وکړ کنه د کلیوال او د هغه توپیر د ښاریو او هلته مطلب د کمبود د تعلیم کمبود د کلتوري کوم توپیر و، هغه که موږ سوچ وکړو د امان الله خان راتګ د ښکته بره پښتونخوا بره پښتونخوا د لوی افغانستان په هغه کې یو نوی تفکر، یو نوی فکر، یو نوی هغه روح چې ورته وایي هغه پکې وره، هغه که لا نوې ساه چې کومې ته ویلی شي هغه په طریقې سره انجیکټ کړله. لکه موږ که یو ټکي ته سوچ وکړو د باچا خان انجمن اصلاح فاغنه هغه 1921 کې شروع کېږي او بیا د امان الله خان زوال سره په کوم کال کې چې د زوال کېږي په دغه کې خدایي خدمتګار تحریک راپورته کېږي. تاسو اشاره د انګریزانو ته وکړه، انګریز دا څنګه برداشت کولی شوی چې دلته د یو داسې قوت منځته راشي، افغانستان خو د آسیا زړه او تا ته پته دی په دغه باندې موږ خبره نه کوو چې ټرکو جرمن میشن دلته چې کوم ناس و، دلته انقلابیان ناس و، دلته حکومت موقته هند جوړ شوی و، عبیدالله سندي دی او برکت الله بوپالي او مهندرا پرتاپ د دې ټولو دغه حکومت چې جوړ کړی و د په هغه باندې په انګریزانو باندې فشار راوستولو. د نه علاوه سراج الاخبار چې دی، سراج الاخبار که موږ دا ووایو چې ټولنه بې سواده وه، ټولنه دا مطلب دا نه و چې دومره بې سواده وه چې هغه ونه وه چې ټولنه دومره بې سواده وه. بیا یو کلي نه د باچا خان دوی له کلي نه یو تحریک راپورته کېږي او دا اولنی تحریک دی چې له کلي نه راپورته کېږي. په کار خو دا و چې له پېښوره نه تحریک راپورته شوی وی، له لاهوره نه راپورته شوی وی، خو دا خو له کلي نه راپورته شه باچا خان د تحریک او لاړو ښار ته. اوس که موږ په دې هغه کې ورته وګورو چې د تا کومې ته اشاره وکړله، انګریزانو هر قسم دسیسې شروع کړلې، عادم ملا په ذریعه، هغه د بغدادي پیر په ذریعه، هغه د بل پیر په ذریعه، هغه د نور مطلب د ملکانو په ذریعه، هغه طریقې ورته خپلې کړې چې څومره طریقې په هغه وخت کې مروجه وې، کومې طریقې دوی خپلولی شوې چې یاره داسې طریقې ورته جوړې کړو چې امان الله خان له منځه یوسو او د سره د افغانستان د نوې قوت، د نوې فکر، د نوې خیال چې دا په منځ کې موږ هغه کړو. ځکه که دا طوفان یو ځل راپورته شي بیا دا طوفان دلته ودرېږي نه،
به دا چې کوم دی لکه چې څنګه چې دوی وکتل چې دا خو د ډیورند کرښه راغې کړله او دا په هغه کې خورېږي، دا خیالات خورېږي، دا فکر خورېږي، به دا چې کومه دی که نه دې ته دوی تیار نه وو او دې تیاري دپاره دوی چې کومه طریقې سره هغه پلان جوړ کړ، هغه پلان تا ته پته دی موږ پښتانه هر وخت هر وار دپاره موږ ته ډېرې خبرې ورته وکړې، ته خو د افغاني جهاد هم ګواه یې پېښور کې، که موږ ډېرې خبرې کولې چې دا شانته نه دی، داسې دی، دا نه دی، داسې دی، خو تا سره خلکو منل، خلکو کې یو جذباتیت وي، خلکو کې یو جذبه ده. زه نه پوهېږم چې دا ټولې جذبې اسلامي نامونه جذبې چې موږ هغه ته ولې راغونډې شوي دي. البته امان الله خان ته ټولو خلکو سترګې وې، بلکې دغه موږ سترګې نه، د مرکزي اسیا کې چې باسمچي نوزت کوم شروع هغوی ورته سترګې وې چې دلته کوم دی که نه چې دا نوی پاڅون چې دی که نه کېدای شي موږ ته ازادي راکړي له هغه نه. بېله خبره وه چې ازادي سړی څنګه تشریح کوي څنګه نه تشریح کوي، خو بهرحال انګریز ته دا څیز د برداشت نه و. او تاسو وګورئ د افغانستان او د 1919 جنګ د استقلال جنګ، هغه کې خو تر ټله پورې علاقه ونیوله شوه، هغه کې بغاوتونه وشول، هغه کې ملیشو بغاوت وکړ، هغه کې اف سی د نو کوم فورسز دی هغه بغاوت وکړ، هغه کې خاصدارو بغاوت وکړ، هغه کې خلکو نوکریانې پرېښوې. هغې نه پس د خلافت تحریک شروع کېږي او خلافت تحریک سره افغانستان ته تقریبا یو 80,000 خلک راځي. دې ته لږ سوچ وکړئ. او دلته امان الله خان چې کوم دی نظامنامه مهاجرین لا د مهاجرینو نظامنامه چې پښتو او په هغه دری کې وه هغه چاپ کړه، ولې چې یک طرف نه ترکستان نه مهاجر را روان شول، دې طرف نه له هند سایډ نه هم مهاجر روان شول، ډېر عیسایي پښتونخوا والا وه، ډېر خلک دغه وو، خو دا ډېر لوی سبق خلکو ته میلاو شو. دې کې هم دې خلکو یو بل سره وکتل دې کې مطلب د یو نوی پیغام ورته میلاو شو. هغه پیغام د انګریز نشوی برداشت کولی، هغه انګریز نشوی برداشت کولی او هغه نتیجه موږ ته بیا د بچسکه په صورت کې مخ ته راځي او بیا کتل کېږي چې یاره که بچسکه منځ نه موږ یوسو، بیا بل داسې سړی پکار دی چې هغه زما هم تابعدار وي او افغانانو ته هم قبول وي. بیا هغه بیا تاسو وکتل چې بیا څوک راوسته او څه طریقې سره راوسته. ډیره مننه ډاکټر صاحب. استاد یو اجتماعي تجربه چې له علمي اړخه ورته وګورو، موږ ډیر زیات تحلیلونه له تاریخي پیښو څخه له بده مرغه سیاسي دي. که تاریخي پیښې د یو لابراتوار په حیث وګڼو، نورو ټولنو څنګه وکړای شول چې له فرهنګي او شعوري پلوه د استقلال د ساتنې لپاره په ګډه او داسې موازین طرح کړي چې بیا ځلې ښکېل نشي، بیا ځله له بهرنیو حملو او بریدونو او اشغالونو نه ځان بچ کړي. طبعا اقتصاد باید پیاوړی شي، ملي شعور باید لوړ شي، تاسو د معارف خبره وکړه، پوهه باید تعمیم ومومي. د نورو ټولنو پر خلاف راځي چې د درېیمې نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه مثال راوړو، نومونه به یې ناخلو، له هنده نیولې تر افریقایي هېوادونو تر عربي هېوادونو. دوی چې یو ځل استقلال واخیسته، له دننه داسې یو ځواک رامنځته شو چې دوی وقایه کول د بل ځل ښکېلېدو په مقابل کې. په دې کې افغانستان ولې استثنا و؟ ولې دغه ځواک له دننه نه دومره پیاوړی نه شو چې بیا ځلې ښکېل نه شو او بیا ځلې د استقلال د جنگ په نامه، د خپلواکۍ د جنگ په نامه دومره یو بل ونه وژنو چې شاید له بده مرغه مثال په نورو ټولنو کې نه یو. دا د 50 کاله کېږي چې موږ یو بل وژنو. موږ ولې له خپل استقلال نه هغه درس وانه شو اخیستی چې نورو ټولنو اخیستی دی؟ دې علمي تحلیل څه دی؟ علمي تحلیل کېدای شي له مختلفو اړخونو ورته وشي، خو د افغانستان د استقلال بانی امان الله خپل دې ټکي ته توجه کوي او وایي چې سیاسي استقلال پرته د اقتصادي استقلال نه مفهوم نه لري، یا په بل عبارت تکمیل نه ده. همدې لپاره هغه اصلاحات کوي، د اقتصاد جوړولو لپاره اقدامات کوي. ډېر خبرو په دوام چې ما مخکې عرض درلوده چې پوهه او اقتصادي تحول کولی شي ټولنه
خوشبختۍ ته راوکاږي. تاسو فرموده ډېر دقیقه ده چې موږ د ټولو مشکلاتو د حل لاره په سیاست کې وینو او بیا متاسفانه په افغانستان کې وروسته د اماني نهضت له سقوط نه او زوال نه تاسو ګورئ چې زموږ حکومتونه یا د قدرت واکداران وډار شول. زه به تاسو ته یو لنډ مثال د حقوقو په چوکاټ کې درکړم. امان الله خان په خپل دوران کې د افغانستان د جزا قانون تدوین کړ، ډېر مکمل قانون چې به عکس العملونه یې درلوده. په هر صورت زه په عکس العملونه نه ځم، خو کله چې عبدالله کلکاني قدرت ته رسېږي او دا ټول قوانین موضوع کوي، دا قانون هم پکې موضوع کېږي. د اعلی حضرت نادر شاه له زمانې نه تر 1355 کال داود خان تر جمهوریت پورې افغانستان د جزا قانون او د مدني قانون نه لري. دا په دې معنا نه ده چې دغه وخت حقوقپوهانو او عدلیې وزارت دوی ورباندې کار نه کوو، دوی ورباندې کار کوو. حتی حضرت ظاهر شاه دا وظیفه ورکړې وه چې د باندې کار وکړي، اما له هغه ډار نه چې د ګډ ملا تحریک د جزا د قانون د وضع او انفاظ په نتیجه کې رامنځته شوی، شاه ډارېده دی نه امضا کوو. تر هغه چې داود خان راځي، یا چې د ظاهر شاه په آخر کې ورباندې ډېر جدي کار کېږي د موسی شفیق د صدارت په وخت کې، بیا راځي داود خان دا جرأت کوي چې هم مدني کود او هم د جزا کود دا نافذوي. منظور مې له دې خبرې له دې مثال نه څه ده که نه، کنزرواتیو ټولنه، کنزرواتیو زعامت او دموږ د خپلې خاورې د جغرافیوي او جیوپولیټیک موقعیت د سړې جګړې دوران چې هلته له یوه خوا موږ له شوروي اتحاد سره هسې پراته او له بلې خوا نه انګریز لاړ او کپیټالیستي قدرت په راس کې امریکا راغی او انګلیس په څنګ کې ودرېد. نورو سره د پاکستان په نامه هېواد یو بد ګاونډي په توګه د انګریز د پروژو د تکمیل لپاره په لر او بر کې هغه څه کړي دي چې موږ او تاسو پوهېږو، دغه د بحث ځای نه ده. که واقعا مطالعه سي، واقعا ولیدل سي، هر زمامدار چې وایي په هغه مفهوم چې استقلال باید وساتل سي، استقلال باید وده وکړي، په هیڅ وجه د دغسې یو مکار دښمن په وجود کې د مال نظر ډېره سخته وه او سخته به یي. خو په دې شرط چې موږ یو ورځ زما بیا عرض کوم چې پوهې ته وراسو، ملي وحدت ته راسو او د لوی امان الله خان فلسفې باندې عمل وکړو او د نن د زمانې سره یې تطابق وکړو، بریالي. یعنې ستاسو په نظر چې راځم ډاکټر سمروت ته، ستاسو په نظر د داخلي کمزوریو ترڅنګ بهرني قوي عوامل هم داسې وو چې افغانستان له دې نظره یو استثنایي موقعیت کې واقع کړ. بالکل ډاکټر عام فرمول ده د دواړه فکتورونه، ثبات او بې ثباتۍ لپاره. ډاکټر صاحب مروت، زه راځم یو بل اصل ته که د اماني ریفورمونو خصوصا هغه فرهنګي ویښتیایي یا ویښوونکی نهضت یې وګڼو، په دې کې د ملت مسله، ملي مسله ډیره مهمه ده. تاسو د سراج الاخبار ذکر وکړ، په دې کې د محمود طرزي یو لویه برخه ونډه او نوښت دا دی چې دی د ملت مفهوم مطرح کوي او ملي مسایل مطرح کوي، او په دې ملي مسایلو کې قطعاً د بشپړ افغانستان خبره کیږي، یعنی د ټول هغه افغانستان چې له تاریخي پلوه موږ په معتقد یو.
او په دې برخه کې چې کوم کړنلارې رامنځته کیږي په هغو کې کوزني پښتانه او پښتونخوا د دې بشپړ افغانستان نه بیلیدونکې برخه ده. د دغه کړنلارې په نتیجه کې هلته په پښتونخوا کې هم ملي جنبشونه پیاوړي کیږي، تکیه مومي او افغانستان داسې ګڼي چې دا لوی کور دی کنه، او دغه مفاهیم هم رامنځته کیږي په دغه وخت په خپرونو کې، په نهضتونو کې، په ملت پالو جریانونو کې دا لورای وینو. تاسو د اماني نهضت وانډه د ملي تفکر، افغان نشنالیزم او په تیره بیا هغه اړه ملي نهضتونو کې، ملي حرکتونو کې څومره ګڼئ، څنګه یې ګڼئ؟ دیوال صاحب ډېر ښه سوال مو وکړو او ته خو د افغان نېشنلزم خبره کې، بلکې دغه د اثر تر هغه پورې دلی پورې ورسېدو او د مولانا ظفر علي خان کوم اخبار الهلال او د عبدالکلام آزاد اخبارونو، هغه امان الله خان کوم ریفارمز او کومې طریقې سره چې هغه رالو، کومې طریقې سره چې بیا زوال پذیر کېږي، دا ټولې خبرې هغې په یغه خپل وخت باندې د دوی ول چې د هندي اخبارونه او د اردو اخبارونه او د انګلیسي اخبارونه هغې کې دا ټولې خبرې راغلي دي. را به شو خپل پښتونخوا ته، خپل پښتونخوا کې خو باچا چې د امان الله خان او خپله هم دا خبره کوله، بلکې ټولو پښتنو د خپل باچا ګڼل، مطلب د باچا موږ تر اوسه پورې رښتیا خبره دا دی خپل باچا ګڼو. او د چې کته خیال کړی چې د تاسو اوس خلک کومه خبره وکړله چې اندروني او بیروني، اندروني په حوالې سره بس یو لږ دغه کیسه به هیرونه منځ کې چې د کوم سوال ته ما نه وکړو، په دې کې بس لږ یو بل ټکی وکړم. تاسو یو شي ته پام کړی دی چې د نادر خان نه واخله تر هغه پورې د ظاهر شاه دورې پورې تاسو ماته یو کتاب نوم واخلئ چې هغه د چېرته محمود طرزي باندې چاپ شوی وي، که هغه چېرته په هغه باندې چاپ شوی په د امان الله خان باندې، بلکې هغې کوشش دا کاوه چې د دې په مخالفت کې چې کوم هغې په طریقه په داسې نه، په بشپړ طریقه نه، په طریقه باندې د هغې مخالفت کېده. مطلب مې دا دی چې په یو کام نه تاریخ پټ کې د هغه نه ته د توقع څنګه کولی شي چې د پرمختګ وکړي. دا پرمختګ چې کوم روان هم و، دا پرمختګ ته زه په هغه حساب سره پرمختګ نه وایم. کوم بوټی هغه کرلی و، امان الله خان کرلی و، هغې ته چا اوبه نه واچولې، هغې ته چا سره وانه چوله، هغې چا مطلب د خدمت ونه کو، او هغه نتیجه بیا دغه منځ کې راغله. او هغه طرف ته که موږ ګورو، هغه طرف ته چې کومه کسانو ته چمتو شول، هغه کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی دی، گو چې هغه عبدالرحیم پوپلزی دوی سوشلیستي نظریات لرل چې پلاس یو، خو د خپل هیرو ګڼلو، امان الله خان خپل هیرو ګڼلو، او هغې هم خپل نوزت چې کوم ورکوټی و هغه و او په خپل هغه باندې هغه او باچا خمدول خو ما خیال کې تاسو ته پته دی هغې ذکر خو زموږ خدای خدمتګارانو ذکر کوو، له هغې نه انجمن اصلاح یافته نه ذکر کوو، هغه خو به باید ډېر دغه نه وي. خو یو خبره به زه په دې منځ کې وکړم چې که تاسو خیال کړئ چې امان الله خان دې شته هم پام وو چې پښتو مرکه له پښتو ټولنه کومه جوړه شوه، هغې کې موږ یو میر علم خان مروت په نوم سره یو کس هم و چې هغه ډېر لیکه پړه نه و، ډېر باسواده هم نه و، خو دوی دغه پاره اچولی و چې لکه نمایندګي په تور باندې، یو سمبل په تور باندې، هغه په تور باندې هغه ټولنې یو غړی هغه هم و. بلې تاسو دغه ټولو هغه ته وګورئ که نه چې د دوی د څیزونه یو بل سره تړل ده. هغې ته هغې سوچ کړی و، دوی د آئین قانون اساسي که راوړلو هغې ته یې سوچ کړی و، هغه کې افغانان هم و، هغه کې ترکیان هم و، هغه کې هندي مهاجرین چې کوم دلته و انقلابیان په افغانستان کې هغه هم و، ډاکټر غني ډوډله هم وه چې کوم کمیسیون یې ورته ټاکلی و، هغه کمیسیون تقریبا 100 کسان و، او هغه دغه نظامنامه چې کومه دی مطلب د دستور قانون اساسي چې د کوم تیار کړو. بل به موږ دې ته لږې سوچ وکړو، قانون اساسي د افغانستان بنیاد ګرځوي، زموږ ټولو ته بنیاد ګرځوي، که ته بره بنیاد ګرځوي، او هغه په بنیاد باندې که تا خیال کړی د افغانستان نور آئینونه چې کوم دي هغه په بنیاد باندې را روان دي. دا ټول څیزونه هغه بیرغ دپاره هم قانون هغه جوړ کړو، نظامنامه جوړه کړې ده،
مطلب د یو شي ته پام کړی دی، ایجوکیشن ته پام کړی دی، او په یو وخت کې چې خلک واپس بیا له هغه نه راتلل چې ترکیې ته خو جنکۍ استولې وې، خو د نورو هیوادو ته کسان استولي وو، غربي هیوادو ته، فرانسې ته، یو ته بل ته د ارکیالوجي نه راونیسه تر میوزیم پورې دا ټول امان الله خان جوړ کړي دي. او هغه چې کومه ده هغې وفد د پېښور ته رالو، هلکان چې کوم راله د هغه په چرسده کې هلته دوی ورته خپلو سکولونو کې، مکتبونو کې هلته پروګرامونه هم ورته وکړه، او هغه باچا خان دوی ځان سره ساتلي هم وو. مطلب یې اثرات ته یادوم چې اثرات یې تر دې پورې وو. او هغه طرف ته هغه چې کوم دی مخالفت هم هغه شانته و، د انګریز لا دغه تالي چټي کوم کسان چې وو هغې مخالفت هم دغه شانته کولو. هغې ته پته وه چې که دا شی یو ځل په خپلو کې ودرېږي نو به مطلب موږ ورته د ټینګې نه یو. ډیره زیاته مننه. وروستۍ 3 دقیقې لرو او یوه اساسي پوښتنه له استاد ستانکزي نه. استاده، ولې امان الله خان د استقلال له ګټلو وروسته ډیر ژر حقوقي مسایلو ته لومړیتوب ورکړ؟ ولې اساسي قانون دومره جدي وګاڼه؟ پوښتنه مې ځکه ده چې که نننۍ زمانه کې هم وګورو، آیا د یو هیواد استقلال او خپلواکي د تسجیل دپاره، د تثبیت دپاره، د تمثیل دپاره یوازینی ملي سند اساسي قانون دی؟ ځکه ډاکټر صاحب مروت هم په دې ټینګار وکړ. اساسي قانون اهمیت څه دی او له استقلال سره رابطه څه ده؟ زه باید تاسو ته خبرې په ارتباط ډېر لنډ کم که ممکنه وه. ګورئ، د افغانستان یا د بل هر هیواد استقلال له هغه مشروعیت چې نورې نړۍ ته د هویت تثبیتوي، هغه د یو حقوقي سند پر مبنا پیژندل کېږي. مثلا موږ د راولپنډۍ سند لرو له انګلیسانو سره په دې ارتباط. اما په واقعي معنا استقلال هغه وخت حقوقي بڼه اخلي چې دولت، مستقل دولت په یو لوی حقوقي سند چې هغه اساسي قانون ده په هغې کې تعریف شي. یو. دوم، هیڅ یو مستقل دولت دوام نشي موندلی تر څو چې د قانون حاکمیت وجود ونه لري. د قانون د حاکمیت د موجودیت دپاره د عمومي اصولو د رامنځته کولو لپاره د اساسي قانون شتون حتمي ده. ولې دا د دولت اصلي اهداف تعینوي، د هغه وګړي ځان آزاد احساسوي، دنیا د دغه اصولو پر مبنا یا دښمن کیږي یا دوست کیږي، او دلته ده چې بیا دولت خپلې پالیسیګانې وضع کوي، او دا پالیسیګانې د لپاره مشروعیت پیدا کوي چې د مبنا قانون. یعنی ډیره زیاته مننه. یعنی په دې معنی چې د اساسي قانون له موجودیت پرته یو خپلواک حکومت وجود نه لري، او استقلال دعوا هم تقریبا بې معنا او بې پایې ده. مشروع او خپلواک مشروع، بالکل. ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو قدرمنو پوهانو، ښاغلی استاد ستانکزی او قدرمن ډاکټر صاحب مروت. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدومره وه. د افغانستان د استقلال، د افغانستان د ویاړ، د تل ځلیدلي او روښانتیا په پایله کې د یو مستقل او خپلواک او سرلوړي ولسواک افغانستان په هیله زموږ دغه خبرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ورځې او شپې مو نیکمرغه.